1400 نه 1500 پورې صحابه روان شو. شپږم د ذیقعدې د رکوټ اختر د میاشتې نه پس چې مونږ د میانې میاشت ورته وایي د ذیقعدې لومبې تاریخو کې د مدینې شریفې نه وتل او د ګل ورځ ده. ذوالحلیفه کې نیتونه وکړل لبیک سره روان دي. غدیر الاشتات یو ځای دی هلته چې ورسېدل جاسوس واپس ول اطلاع راوړه ویې صاحب د مکې خلک خو خبر شوی دی هغوی خو تا نه پرېږدي ځکه هغوی د ګیر چاپېره قبیلو خلک راغونډ کړی دی او چې څومره قبایلي خلک دي هغوی یې په مینت او په زارۍ راغونډ کړي دي او ټول مسلح دي او مکه او د مکې کوڅې مکمل یې درته بند کړي دي بلاک کړي دي پرېږدي نه او دې فیصله کړې ده چې موږ نبي علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بلکل نه پرېږدو ټولې لارې سیل دي بس مد دي که ته ورځې جنګ د سره کوي پرېږدي نه ښه مضبوطه فیصله یې کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویې ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچوي موږ د جنګ په نیت نه ځو موږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو او موږ طواف او عمره کوو جنگ نه کوو که موږ چا پرېښودو او موږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده او که چا منې کولو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو. روان شو هغوی د خالد ابن ولید د 200 یو لښکر یو دسته د شهسوارانو بیله جوړه کړې وه. هغوی وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ ویروئ چې واپس شي. جنګي حربې همدغسې وي. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلانکۍ لار کې خالد ابن ولید د 200 شهسوارانو تورو نیزو سره موږ ته ولاړ دی نو لاره یې بدله کړه. نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چې دې چې وروسته مسلمان شو نو د هغه د اسلام یو څو وجې دي. هغه وایي یو وجه مې د اسلام دا وه چې ما یو ځای کې د غر شاته پوره انتظام کړی چې مسلمانان به په دې لاره ځي او مونږ خو د احسونو لښکر یو پیاده او د اس مقابله خو نه کړي نو مونږ به پرې ناګهاني حمله وکړو دوی به دل ول به وایي چې مونږ انتظار کوو دوی رانلل چې پته ولګېده هغه عامه لاره یې بدله کړې و په بله تلي یاره ویله کې مې دا رالل چې دا د خدای جوړ رښتونی پیغمبر دی درته څه پته ولګېده معلومېږي دا چې خدای خبر کړی وی بل ځای کې مو ورته انتظام وکړو او ما ته پته وه چې د مازدیګر مونځ د مسلمانانو ډېر لوی اهمیت ورکوي دا نه پرېږدي نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازدیګر په مانځو درېږي او مونږ به پرې د شان حمله وکړو. وی چې مونږ یو ځای کې د انتظام وکړو نو حضور پاک صلات خوف ورته وي حقه مونځ وکړو هغې کې نیم ځان پسې ودرې نیم دشمن ته مخامخ ودرې نو چې دا نیم یې ځان پسې که مدرولې دوی ته یو رکعت وکړي دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي او دشمن ته چې کوم ولاړ هغوی راشي امام سره رکعت وکړي د امام 2 پوره شو بیا دوی خپل دویم رکعت پوره کړي او هغوی خپل پوره کړي وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ ته مخامخ ولاړ دی. مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو معلومېږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبر کړی 2 وجې دا وې او 2 نورې دي د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر د کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړی لار به زور پاک بدله کړه چې بدله یې کړه جاسوس را د اطلاع ورکړه حضور پاک مبارک وفرمایل ویده د بیت الله د تعظیم په خاطر روان شوی که ما سره د مکې خلک صلح کوي جوړه کوي خو داسې شرط باندې جوړه کوي چې هغې کې د بیت الله تعظیمي نو که په ما هر قسمه تکلیف راځي ورسره جوړه کو خو که چرته دوی داسې نه کوي د بیت الله تعظیم مد نظر نه ساتي او د بیت الله د تعظیم خیال د دوی نه نو زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمي چې دی پیدا کړی مال نبوت را کړی دی چې سره هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا سټ نه پرې شوي نه پرېږدم او که تعظیم د بیت الله د دې مقصدي او د هغې عظمت ملحوظ خاطر ساتل غواړي نو بس ټیک ته هر شرط یې تیار جوړه ورسره. روان شو نبی علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد. حدیبیې څه د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي. هلته چې ورسېدل اوښه مبارکه د نبی علیه السلام کېناسته نه تله نو دې سالساوي ته خلک هی هی اواز کوي اوښې ته هغې حل حل اواز کوي
صحابه هم اواز وکړه حل حل حل، او نبی علیہ السلام اوخه پاسوله خو اوخه نتله. نو بس خلکو وی دا قصوا خو ډېره تکړه اوښه وه. بس ستړې شوه ښه، بوډۍ شوه قصوا، ستړې شوه، نوره د تلو نه ده، قابله د تلو نه ده. دا هغه اوښه و چې حضور پاک به پرې عام سفر کو، د هجرت سفر یې پرې کړی. نبی علیہ السلام ما خلات القصوا، وی دا ستړې نه ده، دا قصوا اوښه او دې عادت هم نه لري چې په لاره کې دغسې سملي، ولکن حبسها حابس الفیل، دا خدای بنده کړه، الله نه پرېږدي مخکې. ولې نه پرېږدي؟ له ابرهه لښکر خدای بند که نه پرېښود چې په مکه کې جنګ ونشي. اگر که نیت د هغه ټیک نه و، مونږ د طواف په نیت ځو، دې کې هم د الله دا حکمت دی چې بیت الله د جنت سره کړي. بس اوښې له بیا یو اواز ورکړ، اوښه اوچته شوه او نیغه لارو د حدیبیې په میدان کې سملاسته. صحابه رالل په دې لاره کې حضور پاک ته شکایت وکوي، صاحب اوبه نشته. 1400 او د 1500 په منځ کې دي. نبی علیہ السلام وفرمایل لږې شانتې اوبه چې ته ماله پیدا کې. یو سړي سره په کاسه کې لږې اوبې هغې ونه راوړې. حضور پاک پکې خپل لاس مبارک کېښود، داسې د لاس مبارک د لاندې د ګروتونو د خوا نه داسې اوبه روانې وې لکه د چینو په شان امثال العیون. هغه 1400 صحابه هم سیراب شو. هغوی سره چې کوم د سورلی اوښان و هغه هم سیراب شو، اسونه اوښه، او چې کوم یې ځان سره د صدقې د ذبحې دپاره صحابي روان کړي هغه هم سیراب شو. دا عظیمه معجزه د نبي علیه السلام. نو طالبانو ته مې وی مې د هغې قوم نه خوش قسمته قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې اوبې څښلي دي، چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې اوبې څښلي دي. د هغې نه خوش قسمته قوم بل نشته دی. چې حدیبیې ته ورسېدل، کوی کې لږې شانتې اوبه وې، هغه ته صحابه ور اوچتې کړلې، کوی یو ځل زوتش شو. رالل بیا صحابه شکایت یې وکړو، ویې صاحب حدیبیې کې خو یو کوی دی، هغه صحابه وزنځو، قطره اوبه پکې نشته. نبی علیه السلام یې زه درځم، راغی غشې مبارک یې راواغېسته او هغه یې په کوی کې وغورځه، او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې، هغه یې پکې وغورځولې. ویې سر پکې دی، صحابه پې سر د پاسه کېښوده، وی لږ صبر ورته وکړئ، صبر یې وکړو، یوستې سر لرکې اوبه ترې راوباسئ. دومره اوبه ترې صحابه ورویستې چې هغه ټول صحابه هم پرې سیراب شو، سالي هم سیراب شو، ګډې چیلې هم سیراب شوې، کوی کې هغسې اوبه راکوټ کړي. دا دوه معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته ښکاره شو. حدیبیې ته چې ورسېدل، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیږه، وی ته داسې وبه چې لاړ شه حضرت خراش ابن امیه رضی الله عنه، وی ته مکې ته لاړ شه او د مکې خلکو ته زما یو پیغام ورسوه. د الله رسوله څه ورته ویل؟ ورته ووایه چې دقسې نبي علیه السلام راغلی دی، د جنګ په نیت نه دی راغلی، د الله کور دی، د ټولو خلکو شریک دی، د خدای کور بیا د چالي خاص. اوس هم دا بعضې خلک جومات ته ځمکه وقف کي، بیا وی دا زما ده او دا زما ده، نه چې جومات ته ځمکه وقف ده خدای شو، هغه د چا نه ده، هر سړی پکې مونځ کولی شي، دې کې داسې خبره نه. نو د بیت الله د خدای کور دی، دا د هر چا دی. ورته ووایه چې ما پرېږدې زه عمره کوم واپس سم، او دا پیغام ورته زما ورسوه چې که ما سره جوړه کوې نو جوړه راسره وکړې، جنګ تاسو هم ستړی کړې او زه هم ستړی کړم، ما سره جوړه وکړې، زه پېشه او نور عرب پېشه. که چېرته نور عرب په ما زورور شو او زه ختم کړم نو ستاسو ارمان به پوره شي، او که چېرته خدای زما طاقت غالب که او نور عرب مسلمانان شو زمونږ غلبه پرې راله، نو بیا به تاسو وګورئ که زمونږ مرسته کوئ او که نه کوئ، خو جوړه راسره وکړئ. تاسو هم ستړی شو، زه هم ستړی شو، بس جوړه راسره وکړئ. حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لا نو وته هغې کافر ورته وي د مکې مشرکانو ته، وی زه راغلی او د نبی علیه السلام یو پیغام مې راوړی درته اورو، چې کوم نوجوانانو هغې وی نه مونږ ته د هغه پیغام مه راوړه، مونږ د هغه خبرې نه اورو، بس دې پرېږدو. چې کوم مشران او بوډاګان هغې وی داسې کار دی چې تاسو دا خبره واورئ، ګناه پکې څه دی چې څه وایي؟ وی نه بلکل یې نه پرېږدو، پرېښودل خو نشته، وی خبره خو یې واورئ. نو د هغه خبره یې وی ښه څه وایي؟ وی هغه وایي چې ما سره جوړه وکړئ، تاسو هم جنګ ستړی کړئ او زه هم ستړی کړم، زه پوه شه او باقي عرب پوه شه، که چېرته زه یې ختم کړم
مسلمانی لاړه بس د لار مات به مو رجېږي که نه ستاسو خو همدغه غرض او که ماله خدای غلبه راکړه او نور خلک کوم مسلمانان شو نو خیر دی په تاسو جبر نشته بیا به وګورئ که زمونږ ملګرتیا کوئ او که نه کوئ او دا م ورته ووایه چې موږ صرف عمرې له راغلي د خدای کور دې پرېږدی چې موږ د عمره وکړو وسله هم نه ده راوړې واپس به ځو او دا م ورته ووایه او بل دا چې هلته کوم غریبانان بعضې غریبانان مسلمانان په مکه کې هغوی به د مشرکانو والته کړل پک مسلمانانو نه را پرېښودل مدینې هجرت ته نو د خراش رضی الله عنه ته یې وي هغوی ته بیا یو زیری ورکړه چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې ان قریب خدای پاک مونږ له دا مکه راکوي دې لاړه هغوی ته یې خبره ورسوله هغه چې کم غریبانان او کمزوري مسلمانانو هغوی ته د پیغمبر علیه السلام بشارت او زیری ورسو او چې دا خبره یې وکړه اوس د مکې مشرکانو یو خلک کړي وی نه ورسره جوړه کوو نه دلته پرېږدو زمونږ دشمن دی قطعا نه پرېږدو او که راغی جنګ ورسره کوو حضرت خراش رضی الله عنه واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هلو وی صاحب نه جوړه کوي نه دې پرېږدي بنو خزاعه یو قبیله و د مکې خوا کې اوسېدله و مشرکان خو د پیغمبر علیه السلام سره تعلقات و د هغې سردار و بدیر ابن ورقا و مشرک کافر په دې موقع موجود و دې مشرکانو ته ویله که وی یو خبره نه کوي وی څه وی جوړه کې تاوان څه دی تاسو هم جنګ کوئ هغه هم جنګ کوي تاسو نه مړي کېږي او د هغوی نه هم کېږي او خپل خلک یې پردي نه ټول دا یو بل رشتهداران یې یو جوړه به وکړو ما پرېږدی زه به ورشم او زه به ورسره د جوړې څه خبرې اترې وکړم هغوی چې کوم هوښیاران و هغوی وي بس ټیک ته که نه جنګ نه څه جوړېږي خو ورته یې وی بدیله ته خو ځې خو شرط به زمونږ دی چې مونږ یې دلته عمرې ته قطعا نه پرېږدو باقي چې په هر څه ته فیصله کوې وکړه ورسره خو دلته یې پرېږدو نه دې راغی بدیل ابن ورقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د تعلقات و کافر خو تعلقات نبی علیه السلام ته وی چې دا مکې مشرکان جوړې ته آمده جوړه کوي لیکن د جوړې شرط یې دا دی چې تاسو کال نه پرېږدي عمرې ته دې نه پرېږدي واپس به ځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ډېره ښه ده وی زه یو سړی درلېږم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی وی عمره زه ته لاړ شه او دا حضرت خیراش رضی الله عنه چې کله لاړه د ده څاروی هغې لارې منو مړ کړه اوښې وله مړ کړه او دې موجه خو به دې ته خلکو خلاص کوي نه دی خو استازی دی حضرت عمر ته یې عمره ته ورشه او د جوړې توړې څه خبرې د مکې مشرکانو سره وکړه حضرت عمر صاحب ویل الله رجله ما مه لېږه که زه دې ولېږلم ورځ په دله خبره یو طرف ته کړم بس ما مه لېږ ما مخکې خو یې څه ګلې ورېږي خراج خو ترې راغلی ځان یې ترې اخلاص که څاروي وله مړ کړه ما ته خو که چا بره مو کتل نو کیسه مې دا به ډوبه کړي ما مه لېږه او زما قصې پسې نه لګي زما کمانې خو بس زه چې پې ورځو بس هر څه چې کړي هغې یو خدای یو عجیبه جذبه پیدا کړې وی څوک په لېږم وی حضرت عثمان ولېږ دې صابره حضرت عثمان کې صبر ډېر زیات و رضي الله عنه او رشتهداران یې په مکه کې شته نو حفاظت پې مې نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته وی زه ته لاړ شم چې لاړ د مکه کې د ده رشتهدارانو مشرکان د هغې په پناه او په امان کې ورداخل شو چې وایي هغې وی تاسو د جوړې خبره نبی علیه السلام هم کوي او تاسو هم کوئ زه راغلی پسې ته جوړه جوړه او نبی علیه السلام د عمرې په نیت راغلی دی اوس یې پرېږدی ګوره چا سره چې جوړه کوې نو څه ناسب هغه خو یو عزت ورکوې که ابه تاسو له درکړي تاسو هغه یو عزت ورکوې ګډ عزت د هغه دا دی چې پرېږدی چې دا عمره وکړي هغې ورته ویې که ته عمره کوې نو وکړه تا ته اجازت دی ځه خو که هغه راځي نو قطعا یې نه پرېږدو عمرې ته د ده خبرې ورسره لږې تېرې شوې بس هغوی کلک ونیوه په کوټه کې بند کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلطه راورسېده چا ورته وی چې عثمان په شهید کړ په دې حضور پاک خفه شو وی چې استازي ته خو څوک تاوان نه رسوي استازي خو به د هغوی دلته راځي زموږ به هلته ځي دا خو یې غلطه وکړه وی به صحابو ته وی د عثمان بدل
صحابه خو اسب تیار هغې خو په دې سوچ کړو چې موږ لازما ځو او عمره به کوو هغې خو ته مخکې نه تیار تابعدار ناست خو چونکې په مکه ورتللو هغې ټولې لارې سیل کړې وې بند کړې وې او د ګیر چاپېره د دنیا قبایل یې راغوښتي وو په زرګونو خلک تیار تابعدار نو د چا په کلي ورتللم اسان کار نه دی چې بیا هغې درته انتظام هم کړي وسلې هم را جمع کړي وړه خبره نه ده نو حضور پاک ته بیعت واغېست وی ما سره به بیعت کوې نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته وی چې څوک ما سره ځي راځئ ما سره بیعت وکړي نو یو کس به راته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کوم بیعت دی کوم دې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو او دا ګورې اسانه خبره نه ده تاسو خپله سوچ وکړئ چې د بل په کلي ورځي ټول مسلح او هغه په زرګونو وي او ته 1400 پې ورځې او بیا دا وړه خبره نه ده د هغې ښځې دې په کان وړي د هغې ماشومان دې ولي هغې به خپلو کورونو کې دفاع یې شته په غشو به ولي په لارو کوڅو کې به تاسو تیتر بتر ښایسته به کوئ لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو اخره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ وی عثمان پته نه لګي که جمدي وي خو ټیک تا که مړي خو صحیح که جمدي وي نو د هغه د طرف نه هم بیعت کوم نو دا خپل ښی لاس یې اوچت کوي دا د عثمان لاس او دا زما لاس وی د عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړ دې نه څه معلومه شوه چې دا د عثمان صحابه به وي عثمان د دې الله نو په مونږ کې ډېر قیمتي سړی وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړی خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځه او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه طرف نه بیعت وکړه ته بیعت کې که نه کې خوښه دې ده د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کې او دې جهاد کې به شاملېږي هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نه صبرېږي نو هغې یو بل مشر عروه ابن مسعود ثقفي هغه یې راولېږو هغه وی چې لکه دا مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي د خیر خبره کوي نو پاڅېدو ټولو ته یې وی زه ستاسو مشر یم که نه هغوی یو زمونږ مشر وی پلار هم یم که نه یم وی بلکل زمونږ پلار وی ما پرېږدی زه ورسره جوړه کړم وی ځه ورځه عروه ابن مسعود ثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبرې اترې شروع کړې نو هغه لږ روب اچاو په خبرو کې په حضور پاک نو نبی علیه السلام ته وایي وی داسې کار دی وی داسې دي څوک لګري چې خپل قوم به ختم کړي ته ولې خپل قوم پسې لګېدل ګوره خپله غوره په نبي علیه السلام ورچول هلکه خندق کې خو تاسو رالی مسلمانانو پسې په احد کې خو تاسو رالی په مسلمانانو پسې اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدي هغې غریبانانو خو درته کلي کور پرېښود هغه وایي په نبي علیه السلام وروله حضور پاک زما څه کار چې د خپل قوم ختمو او ته بیا څه وایي وی ګوره وی که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړو نو وی تا له پکې څه دي قوم وجل وکړي او وی که دا معامله بدله شوه که نه وی دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپېره ولاړ دي وی دا څه ګډوډ خلک دی څوک د یو ځای دي او څوک د بل ځای دي وی ټول به دنه وتښتي یوازې به دې پرېږدي نبي علیه السلام ورته مسکی شو یا عروه کاکا مشر زه قوم نه ختموم زه خو جنګ ته نه یم راغلی دا له خبرې نه چیرو چې جنګ تاسو کوئ که زه کوم زه خو عمرې له ځم پوی مې دی که ده او داسې مه وایه چې ما نه به قوم وتښتي دا د تښتېدو والا خلک نه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره اورېده عروه ته یا عروه تا زه نه پېژنم ته څوک یې زما د قسم په خدای وي چې زمونږ وجود به ټوکلې شي ټوکلې او د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مو نه رسېږي در سره ماشومانو خبرې کوي نو دی عروه چې دی ده به دا چالو کو دی عروه ابن مسعود ده به دا چالو کو چې ده به د پیغمبر په دې ګیره لاس راښکته لکه اوس زمونږ خلک چې زنه د خلکو نیسې لکه وي ګیره یې وله ونیوه زنه یې وله ونیوله د هغې به دا عادت و چې په دې ګیره او په دې لاسونو به یې ورته لاس راښکه نو دم دغه چالو کو نو د ورواره یې ورواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابي دی هغه ټوپی هم په سر کړی د اوسپنې دا هیلمټ او مخ یې پټو شاته ولاړ چې هغه ورته وکتل نو هغه د او د خبرې په مسلمانانو باندې ولګېدلې چې جل تاسو کوئ مونږ پسې تاسو انخطي هغه په موږ او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې
نو چې هغه داسې لاس راښ کړ د تورې هغه موټی راواغېسته او د دې خپل تره د دې کافر د لاس یې پرې ووهه خو ته دا لاس دی د دې پلیت لاس ته د حضور پاک ډېرې نه وړی هغه دی نه خبرې کوه هغه چې وکتل وی څوک یې دا څوک دی وی دا دې رواره دی نو غیره هم نه شو او بس پوه شو چې زه خو لا ویم چې دا به ترې وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس یې و هغه له خو یې څه جواب ورکړ واره یې دوکهباز او فلانکې او فلانکې الزامونه یې پرې ولګول خبره فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړه نو د مکې مشرکان سرداران کېنول وی داسې کار دی چې دا جوړه کول غواړي پاره طریقه چې وی ما د مسلمانانو جایزه واغېسته وی قسم دی زمون خلک به د یو بل نه وتښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه دي او ما دا اندازه م واغېسته چې هغه خبرې کولې نو دونه یې د ملګرو احترام کو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه یې ښکته کړي او دا اندازه مې م واغېسته چې لارې به یې توکلې نو لارې ځمکې له نه دي رسېدلې خراش کې او لارې ابه د ملګرو په لاس راښکو په مخ به یې مږه بیا په لاسونو کې راغېستې او په ځانونو به یې مږري هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار ده بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وجني بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږو خلیس ورته وایي خلیس دا د حبشې و د حبشې نه هم خلک راغوښتي دا تور حبشیان د مدد دپاره خلیس دی وایي داسې وکړه ته لاړ شه ته اجنبي ته لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دا خلیس ته د قوم به د حرم د څارو ډېر احترام کوه نو هغې وایي داسې وکړئ چې دا کومو څارو ته مونږ غاړه کې میلیونه اچولي دي او د حرم د ذبحې په نیت هم لوستي دي دا څاروي په لارو کې ودروئ خلیس چې راغی او دې څاروو ته یې وکتل وایي دا څه دي وایي دا د حرم څاروي دي مونږ عمره کړو دا به حلالو هغې له مروسي دي وایي ښه بس واپس شو وایي دا خو پرېښودل پکار دي چې لار د مکې کافرو ته وي وایي داسې کار دی چې هغوی خو څاروي روستي دي او غاړه کې ورته میلونه اچولي دي او هغه خو به راولي عمره به کوي هغه به حلالوي نو دا څاروي به تاسو دوی ته واپس کوئ عمرې ته یې نه پرېږدئ پرېږدئ چې خپله عمره وکړي زه خو ته واپس رالم هغې ورته وایي باندیسیه پوه نه شوې باندیسیه دوکه شوې وایي ښه باندیسي بس خپل قوم ته یې وایي ځئ چې ځو ته د مکې د مشرکانو ویلو مدد نه کوو بیا رضا کې کښېنو نو سهیل ابن عمر دا پکې مشر و دی ولېږه وایي ده ته لاړ شو خبرې ته وکړه سهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضور پاک تپوس وکړي دا څوک راغلی دی وایي سهیل دی وایي سهل الله امورنا انشاءالله زمونږ کارونه خدای آسان کړل سهل د اسانتیا نه وتې دی چې کېناسته نبي علیه السلام سره خبرې ترې شروع کړلې نو دا شرط مضبوط ټینګ کړی و چې صاحب سخت کال به نه راځي عمرې ده مونږ په دې فیصله کړې ده او آینده کال له خیر دې راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه یې ولګول یو شرط پکې دقه و چې ته به سخت کال واپس کېږې دویم شرط پکې دا و چې که زمونږ نه یو سړی در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به یې واپس راکړې او که ستاسو نه یو سړی راوتښتېد او مرتد شو کافر شو مونږ به یې نه درکوو دا دویم شرط دریم شرط څه دی آینده کال چې راځې وسله به نه راوړئ عمره به وکړې تورې به د سړي اب هم تیکو کې بند دي او 3 ورځې به کې به ځان فارغوي واپس مدیرې ته دی د دې صلح به 10 کاله موده د یو بل دوستانو باندې معاملې نه کوو داسې څه 10 شرطونه چې دا شرطونه کله لګول صحابه وایي دا چې ته مونږ منو زمونږ نه به سړی راوتښتي تاسو به یې نه راکوئ او ستاسو نه به راوتښتي مونږ به یې درکوو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه کوو مونږ چې احرامونه تړلي دي نیت هم چې کړی دی او مونږ چې دا دومره څاروي را روان کړي چې دا به د عمرې نه پس حلالو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه کې زه جوړه کوم جنت کوم او صحابو کې خو یو دا جوش و چې دوی د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه و چې اوس د لارې نه واپس بوځي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره وکړو لی نور هم روچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې
او دریم دا دی چې عمره به نه کړی او سرونه به وسرایه عمره به هم نه کړی او ساري به حلالوی خلک به څه وایي ای به چې پني به راکړي واپس وایي او بل دا چې زمونږ نه به سړی تښتي او به نه راکوي که له دوی نه راوتښتېد موږ یې ورکو او آینده کال به موږ راځو بې وسلې به راځو که دوی راباندې حمله وکړي بیا به سي او ایله 3 ورځې به تېره او دونه مدل به مونږ کړي دې شرطونو ته هېڅوک هم تیار نه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دا صلح خامخا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغلو نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستو وی د الله رسوله وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه وی یم وی تا را مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو وی ویلې مې نه وی ولې واپس ځو وی تا ته ما دا ویلو چې سږ کال به عمره کوو ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولید او په خوب کې ما ته الله اجازت د عمرې راکړی دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کې دی وی دا په اسلام کې دومره بې غیرتي ولې مونږ برداشت کوو بې عزتي بې عزتي دومره ولې برداشت کوو چې د مونږ سړی به دوی مونږ له نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وی عمره وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی نو زه به یې ورکړم خدای به له لار راوباسي او که زمونږ نه یو سړی دوی له لاړ او مرتد شو زه پې څه په مړوره دی نه کې کافر دی نه دی راکوي وی ښه موږ به آینده کال 3 ورځو له راځو تورې به په تیږو کې وي او بیا به واپس به ځو حضور پاک ورته وی عمره غلی شه ما ته چې الله څه وایي زه د هغې تابعداري کوم دویمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وایي زه داسې کوم او پاسې د موقع اخوا کېناست وی دا خو زه نشم برداشت کول دا خبرې چې کېږي دی کې دغې سهیل چې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه د زنځیرونو یې تړلی او پات کړو راغی مسلمانانو ته یې ځان ته ورسو رامنډی کړي وی ما خو ځان ته ورسوم زه خو دا دوی دومره وهلی ما او ټکولی ما او زنځیرونه یې راته اچولی دي ځان مې راخلاص کړه او تاسو له مې راورسو دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیځي هغه پلا په د کافرو مشر دی نماینده دی او راپاڅېد او دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یو څو څپېړې وو کلک یې ونیوه خو اخوا یې کړه ویې دې خوا شه نبي علیه السلام ورته ویل دا پرېږده دا ویې نه پرېږده تا ما سره شرط ایښلی چې زمونږ کوم سړی درشي نو ما ته به یې واپس کوی وه دې به تاسو نه بوځئ ما به واپس کوی نبي علیه السلام ورته ویل ګوره ما خو لا لیکل نه دي کړي خبرې جاري دي فیصله لا پوره نه ده شوې وی که دا زوی نه راکوی نه کوم جوړه حضور پاک ورته وی ښه داسې وکړه چې پیسې به درکړم دې ما ته پرېږده وی نه هلک وی ښه یو غلام به په ده په عوض کې درکړم وی نه هلک وی ښه ته خو مشر د عربو یو لکه مونږ یو سړي ته وایي لکه ته خو پښتون یې خبره ومنه کړه نو ته خو یو لوی عربي د عربو مشر نو زه درته منت کوم درخواست درته کوم د خدای لپاره را یو ما ته پرېږده وی نه یې پرېږده دې به خامخا راکړې نبي علیه السلام حضرت ابو جندل ته وی خفه کېږم ما شرط ایښی واپس کوم دی ورته پاسېدو ټول 1500 صحابو ته درخواست کوي استغاثه کوي او ټولو ته چغې وایي ای صحابو تاسو ما واپس کوئ دی کافرو ته او لمن یې چته کړه وي دې ملا ته مې وګوره زه په اسلام څونه والی یم او که اوس هم ورکړم وج دې مې پرېږدي مې نه تاسو مخکې دا دې پلار والم او په زنځیرونه تړلی یم زما دې تاسو سره نشته تاسو ما نشئ قبلولی تاسو یاد وساتئ صحابه کرامو جلل خو د حضور پاک مخکې قد نشو پولی یو کس د 1500 صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک یې ګوتې نشي وروړلی یو کس 1500 صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کې څوک یې نه قبلی ایمان هم دغسې ایمان دی که د دې زمانې څوک و چې پرېږده دا مسلماني مې قبوله نه دا مسلمانۍ څوک و صحابه چې یاري د منځ موقع نه پاڅېدل چې دې منظر ته نه شو کتی زمون مسلمان رور دی څومره تکلیفونه پې تېر دي ملی زخمي ده وجود ته اټکلی او زنځیرونه لګېدلي دي او دوی مونږ د خپله ناسته نیسو کافرو ته یې واپس ورکوو لیکن حضور پاک تسلي ورکوي ابو جندله هېڅ فکر مه کوه تا اسلام د الله دپاره قبول کړی تا ځان الله ته سپارلی دی نو زه دې خدای ته سپارم هېڅ فکر کې ونه کې الله به دې مدد کوي زه دې ورکوم فکر مه کوه الله به دې مدد کوي واپس حکومت چې خط یې بیا لیکه نو خط کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم هغه سهیل په اعتراض وکړو وی دا رحمان او رحیم څه ته وایي دا خو زه نه پوهېدم
هغه زړه طریقه باندې بسم الله ولیکه، دوی به بسمک اللهم لفظ لیکه، هغسې ولیکه، هغسې وی خلد هغسې ولیکه. نو چې لیکه هذا ما قاد علیه محمد رسول الله، دا هغه ده چې فیصله پې محمد کړې ده صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول. سهیل ورته وایي دا رسول الله کښ که ته موږ د خدای رسول منلې بیا د سره جنګ ولیکو. داسې ولیکه چې محمد د عبدالله زوی دا رسول الله ته کټ که. حضرت علي صاحب وی چې قسم په خدای کې کټ کړم لیکل هغه نبی علیہ السلام وی زما د الله په ذات قسم کې زه رسول الله، دا لیک په ذات مې قسم اگر که تاسو مې نه منئ خو زه رسول الله. علي صاحب دروان که وی نه قسم په خدای کروان وی ښه ماله راکړه. خو په حق خو نبی علیہ السلام نه پوهېده چې ما ته وښایه هغه ټکې ورته وښودم په خپل لاس مبارک روان وی ولیکه چې محمد بن عبدالله هذا ما قاد علیه محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم، چې دا هغه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله د عبدالله زوی دا لیکل وکړل. خط یې ولیکه دوه، یو یې بل ورکړ یو یې ځان سره پرېښود. او نبی علیه السلام خو صحابه خو پریشان خفه دي، صحابه ته حکم وکړه سرونه مه خورایه او څاروي دلته حلال کېدی چې ځو مدینې ته. صحابه چېرته تلل؟ صاحب راغی د عمرې په نیت چې واپس کړل، عمره به م نه کړ، څاروي خو به عمرې نه پس حلالو، دلته یې څنګه حلال سرونه څنګه وخورو، عمره خو موږ لا نه ده کړ. او د جهاد بیعت یې رانه واخېست، اوس موږ ته وایي چې واپس ځو. په خولې یې غږ نه کو، یو بل سره لګیا دي چې مې ګویې شروع دي، دومره جذبه ده په هغې کې. او بیا چې ابو جندل یې واپس کو هغه منظر چا کتی شو. او زمونږ کس به دي به نه راکړي، دوی به راځي موږ به ورکو. نبی علیہ السلام ډېر غمجن دی. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه ورسره وه، د هغې خیمې ته نبی علیہ السلام ورننوت غمجن و. وی الله رسول ولې خفه یې؟ ام سلمې صحابه مې خبره نه مني. زه ورته یم سرونه وخوره څاروي یې لال کې. وی صاحب د الله رسوله دوی اوس هم په دې تمه دي چې نبی علیہ السلام به خپل شرط مات کړي او په مکه به ورشي. خیر دی غمجن دي خفه کېږه ته مه راغلی د عمرې په نیت کې اوس نیمګړی واپس ځي. د جهاد بیعت وکړه جهاد ونه شو او شرطونه هم په ظاهر کې زمونږ خلاف دي، نو ستا څه خوښه ده واپس ځي؟ وی او وی لاسې وکړه چې خپل څاروي یې لال کړه او خپل سر مبارک دې وخورایه، د دې تمه به ختمه شي، په خپله به عمل شروع کړي. ستا د حکم خلاف ورزي نه کوي او په دې تمه دي چې نبي علیہ السلام پکې په دې خپله فیصله کې نظر سالي کړي او دا فیصله ختمه کړي. بس نبي سم نهي ته اواز کوي راشي زما سر وخورایه، چې سر یې وخوری او بس وی صحابې راوه چې زه ذبحه کوم. بس فورا صحابه کرام پوه شو چې اوس خو بس مسله ختمه شوه، لرې سرونه مو خورید او صحابي م ذبحه کړو، احرامونه یې لر کړل او د دې عمرې نیت یې کړی، دوی به قضا کوي آینده کال. او دقسې چې احرام تللی او بیا عمره ونه کړي او په دا منځ کې ختموي، نو قانون یې دا دی چې یو ګډ به حلالوي، څاروي به حلالوي. بس څاروي یې لاله کړل، چپ چاپ صحابه را روان پریشان اټ نه کوي چې په لاره را روانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته آواز کې. حضرت عمر وی ما وی چې ما کو لږه تیزی کړې ده او زما په حق کې به خامخا قرآن شریف نازلیږي او خدای خبر چې ما سره به خدای څه کوي. وی حضور پاک را آواز ورته راشي چې راشه. وی چې ورلم وی ما ته عمره خبرې الله رسوله څه چل دی؟ وی ما باندې خو الله یو صورت نازل کړ، هغه مال د دنیا د قیمتي مالونو نه بهتر دی. د الله رسوله څه صورت دی؟ وی دا صورت نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا، چې تعالی خدای دا حدیبیې صلح فتح عظیم دی، دا لویه فتح ده. وی ښه ده الله رسوله فتح ده او فتح ده، ته ګوره دی کې زمونږ کامیابي ده. بس بیا صحابه کرام خوشحاله شو او د هغې صحابو چې د بیعت یې کړی و دا کیکر د اونې لاندې د هغې په حق کې آیت نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. د اونې لاندې چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دی د دې ټولو الله خوشحاله دی، د الله خوشحالي جنت دی. اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبهم، د دې فضل الله وی زه خبر یم خولې ما سره دی، زه زما دین سره دی. فانزل السکینة علیهم، خپه خوریرو خو الله په اطمینان نازل مطمئن یې کړل. واصابهم فتحا قریبا، خدای ورته نږدې فتح ورکړه. څومره د پس لږه موده پس مکه فتح شوه
او مغانم کثیره یاخذونها، خدای پاک وی دی له بدر غنیمتونه ورکم د دې په بدل کې، ان الله عزیز حکیم. مدینه منورې ته نبی علیہ السلام واپس را څو ورځې پس یو بل صحابي د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه تختید، ویل الله رسول د خورو تختید، ورپسې کافر دوه کسان راولېږل. نبی علیہ السلام ته وایي چې د شرط مطابق دی را تښتېدلی دی، زمونږ نه دې مونږ له راکړه. نبی علیہ السلام ابو بصیر ته وایي ابو بصیره خفه کېږه مه د دې ورکوم، ما شرط لګولی دی چې هغه نشو کولی، شرط و وعده وه ورېږ چې ذوالحلیفې ته راورسېدل کجورې خوړی، هغې دواړو سره تورې دي، دې سره غوسه نشته. دې هغه یو ته ویل لکه ډېره خشته توره دې نه ده، ډېره قیمتي، او دا داسې قیمتي ده چې پرې ما ډېر خلک وجلی دی، ډېره مزېداره ده. وی ته راکړه چې لږه وګوره. وی ها وګوره، و چې څنګه یې دله لاس له ورله بس اوچته کړه چې ټس شوم، په هغې تجربه کړه پې ومردارې چې هغه بل وکتل چې ملګری خو یې رالمل کړه، بس هغه غر والې، حالانکې هغه سره هم توره ده، خو د مسلمان جوش ته بیا چېرته څوک ټینګي. هغه مخکې د ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې دی مدینې پورې منډې والې چې حضور پاک وکتل، وی دا سړی خو یې په مخه کړی دی. چې راغې دې کې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې راورسېد، وی د الله رسول هغه ملګری خو یې رالمل کړه او ما هم وژني. ابو بصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو، وی سید دې اوس ما سره مکې ته ولېږه، زه چې ځم او واپس بیا بس کافر سړي د پسې رالېږي دې ولېږه. وی نو بس بویه زه که نه، وی زه کېده بوتلی شه، دې را سره څه ورسوه، دې زه بوتلی شم یو خدای ته کې راله بېغمه کړه، ما پې وژنې. حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته وی ابو بصیر ورکوم به دې بیا، ما وعده کړی ولا صحابو ایمان ته، که بل څوک ووایي بیا که نه مې کافر سره دی شته او نه مسلمان سره، پر اسلام د څه کوم. نن خو موږ معمولي غوندې چې شیخ مولا نه څوک خفه شي مات وي، مسلمانۍ پسې کنځل کوي. نن خو زمونږ دغه حال، طالب نه څوک خفه شي مسلمانۍ پسې کنځل کوي. دغه صحابه دي، ایمان دقې ته وایي. ایمان نه د مولا دی، نه د طالب دی، نه د جومات دی او نه د مدرسې دی. ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی، بل چا سره نشته. د ایمان احسان به په مولا نه کوې، ته پیشه او خدای دې پیشه، مسلمان نه کافر خو دا د چا څه. ایمان دغې ته وایي. وی ابو بصیر ورکوم به دې واپس شرط مې ایښی دی، وی د الله رسوله تا شرط پوره کړه زه دې ورکړم، دا خو زما کمال و چې ما ځان راوتښتوم. حضور پاک د خولې نه یو ټکی وخت، ویل امه مسیر حرب، وی دا سړی خو جنګ ګرموي، لو کان له احد څوک شته نه چې دی پوه کړي. بس صحابه پوه شو، یو صحابي ورته ویله که چې مونږ له راتښتې نو مونږ له څه له تښتې بل خو تښته که نه، اوس خو یې در باندې مرګ هم پورې شو، او که نبي علیه السلام ورکړې نو بیا به د سره څه کوي. هغه وی ډېره ښه ده، د دریاب غاړه و هغې ته وتښتېد. هغه ابو جندل رضي الله عنه د هغوی نه راوتښتېد، هغه مخکې هم ورسره شو، بل راتښتي بل راتښتي بل راتښتي، و چې کم مسلمانېږي یا پټ مسلمانان دي تښتي، ابو بصیر رضي الله عنه الذي دریاب په غاړه ډېره دی. نو چې د مکې د مشرکانو کمه قافله به شام ته تله، نو لاره خو یې په دوی وه، دوی یې پې حمله کول. نو غریبانانو خوړل څه، الله اکبر، نه کوټه شته چې پکې وخت تېر کړي، نه سمڅه شته چې پکې ننوځي، د اونو لاندې به د شپې دروازې پراتو، نه کرونده شته، قسم دې د اونو پاڼې خوړلې دي. دا اسلام ایمان موږ ته هسې په اسان نه دی رارسېدلی. نن زموږ ټوله توجه دنیا ته او مال او دولت ته ده، اسلام ته هېڅ توجه نشته، ایمان ته هېڅ توجه زموږ نشته. د ایمان په خوند دغه خلک پوهېدل، د اسلام په خوند دغه خلک پوهېدل. د اونو پاڼې به یې خوړلې او د دریاب ترخې اوبه به یې څښلې، خوږې هم نشته، او نه پوټه شته او نه سمڅه شته، په میدان پراته دي. او چې د مکې د مشرکانو قافله شام ته ځي، راځي حملې پې کوي، نو د مکې مشرکانو نبي علیه السلام ته سوال جواب ولېږه، وی د خدای خاطر وکړه او زمونږ د رشتې خاطر وکړه چې دا کسان مدینې ته راوغواړه، او دا شرط مونږ په خپله ختم کړه، که ستا نه څوک راتښتي مونږ به یې نه درکوو، که زمونږ نه څوک در وتښتېدل مونږ له یې مه راکوه، شرط مو ختم. ګوره حضور پاک فرمایلي وو که نه، وی الله به لار راوباسي، دغه لاره مونږ له یې مه راکوه، خدای ته وګوره، او زمونږ د رشتې خیال وخاته، قسمونه یې واچول نبي علیه السلام ته چې دا ډله مدینې ته وغواړه، زمونږ په قافلو حمله کې قافله ته نشي تللی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکه،
د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې، او ډېر زیات خوشحاله او قاصد لی ورکوي دا خط فورا ابو بصیر ته ورسوه. او ابو بصیر ته دا خط کې لیکلي چې بس کافرو خپل شرط ختم کو او ته مهرباني وکړه سره د خپلو ملګرو مدینې منورې ته را روان شه او د مدینې په لار کې به زه ستا استقبال کوم. لوی خبره خط ورسېد ابو بصیر ته چې خط یې وکت. دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په دستار نه په خاوره پروت دی، په خاوره څادر نشته، بستر نشته، خوارانو سره څه دي خو دغه یو کمیس یې اچولی دی یا لږې والی دی، په خاورو د پاسه پروت دی او ناجوړه دی. ډاکټر حکیم هم نشته چې علاج ولی وکړي، نه دارو درمل شته چې وخوري. چا ورته وی ابو بصیر مبارک دی شه، ای ولې؟ قاصد ورته وی حضور پاک ستا دپاره خط کافرو شرط ختم کو، دا خط نبی علیہ السلام را لیږلی دی، دا وګوره. او حضور پاک درته خط کې لیکلی دی چې شابه زر راځه سره د ملګرو زه به د مدینې په لاره ستا استقبال کوم. لیکن هغې غریب کې هېڅ سکت نشته، پروت دی. هغه خط یې راوابېسته او ښکلی کړه او دې سترګه والو په دې سترګې کېښود او یا الله زه ستا اوس هم په دې شکریا ادا کوم. حمد ویم الله، اگر چې زما د نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو، مدینه مې نصیب نشوه، خو په دې ستا شکریا ادا کوم چې الله اخر وخت کې زما د حضور پاک د خط سره ملاقات کېږي. هغه ته یې ښکل که په سترګو کېښود او ساتې لاړ، وفات شو. دا به د صحابو زندګي و ژوند په دغه طریقه د اسلام او د ایمان ریمون ته را رسولی دی. نه د پلار پروا شته، نه د مور پروا شته، نه د ښځې پروا شته، نه د کوټې پروا شته، نه د سوري او نه د رڼا او نه د تیارې، نه د یخه، نه د ګرم. ایمان چې زړه کې کیني بیا نوځي، بیا داسې ایمان باقي مسلمانان لرل مدینې منورې. دغه د حدیبیې صلح خدای پاک فتح مبین وګرځوله. دې نه څه معلومه شوه یو د صحابو د پیغمبر تابعداري څونه ده. زه نه غواړي لیکن حضور پاک چې څه وایي خبره مني. دا قرنګې به تاسو اوس هم د دیني خپل مشر عالم خبره به منئ، د دین په خبرو کې به د هغه نه انکار نه کوئ، خبره بالکل منئ. بل بیعت د جهاد، بیعت یې ورسره کو، بیعت یې ورسره فورا صحابه تیار شو، د هغې غټه قرباني او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکوالی چې په دین دومره پخته او دومره کلکو چې نه مسلمان سره دشته او نه کافر سره، لیکن بیا په خپل ایمان او په خپل دین پاتې او د صحابو د دین دپاره محنتونه او کوششونه او خود د دواړو جهانو د مبارک سردار خدمت. دعا کې رب العالمین زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب